کومې ترتیب شوي جوړه نقطې د لاندې معادلې حل دي. 4x منفي 1 دا مساوي دی له 3y جمع 5 موږ سره معادله ده. اوس دې دپاره چې موږ وګورو چې دغه جوړه نقطې د دې حل کیدای شي که نه، موږ باید دا په یاد ولرو چې دا موږ سره لومړی دا د x قیمت دی او دا د y قیمت دی. نو که چیرې دا د دې قیمتونه وي او دې کې دا قیمتونه موږ کیږدو د x او y په ځای، باید دغه معادله موږ ته ثابته شي یا صحیح راشي. نو راځو موږ دا اوس ګورو. نو موږ لیکو چې 4x په ځای چې هر ځای کې x موږ به لیکو 3. نو 4 ضربې 3 منفي 1 دا به مساوي کېږي له 3 په خپله. y به مساوي څه شی وي؟ 2 وي. هر ځای کې چې y ګورو موږ به هلته 2 لیکو او جمع 5. نو که چیرې دا د دې معادلې حل وي، اوس به دا دواړه یو بل سره مساوي کېږي یا دا معادله به صدق کوي. نو راځو ګورو. 4 په 3 کې 12 منفي 1 په خپله مساوي کېږي 3 په 2 کې 6 جمع 5 په خپله. دا به مساوي شي 12 منفي 1 11 مساوي کېږي 6 جمع 5 11. نو دا معنا چې دغه جوړه نقطې د دې معادلې حل دی. اوس راځو دا یو ګورو. دلته موږ ګورو چې x په ځای به دا ځلې 2 لیکو، د y په ځای به 3 لیکو. وبه لیکو چې معادله ده موږ سره 4x چې هر ځای کې و دا ځلې به 2 پکې قیمت وضع کېږي 2 منفي 1 دا مساوي کېږي 3 y په ځای اوس قیمت 3 لیکو موږ 3 جمع 5 دا به مساوي شي 4 په 2 کې 8 منفي 1 مساوي دی له 3 په 3 کې 9 جمع 6. نو یا دا یو بل سره مساوي دي، دا مساوي کېږي 7 سره او دا مساوي کېږي له 14 سره. ښکاره خبره چې دا یو بل سره مساوي نه دي، معنا چې دا زموږ حل نه دی. نو یوازې دغه دوه نقطې چې دي دغه 3 کامه 2 دا د دې معادلې حل کېدی شي.